السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. زه یم سید الله څرنګه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په دې ویډیو کې ستاسو ته د واتساپ یو ډېر خوندور او زبردست سیټینګ درښایم. داسې چې موږ څنګه کولی شو چې د هر چا میسیجان په خپل واتساپ کې وګورو، خو هغه ته به هېڅ معلومات نه کېږي. ملګرو، ډېر زبردست او اسانه طریقه ستاسو درښایم. نو ملګرو، که چېرې مو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. ملګرو، د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سوي د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راسي په دې کلیک کړئ او فعال باندې کلیک کړئ او زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. ملګرو، تاسو به راشئ خپل واتساپ را خلاص کړئ. کله مو چې واتساپ را خلاص کړئ دلته به په دې دریو ټکو باندې کلیک کړئ. ملګرو، تاسو راشئ په سیټینګ باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په پریویسي اکاونټ باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ تاسو په پریویسي سیټینګ باندې کلیک کړئ. ملګرو، دلته تاسو ته راځي لاست سین دا آپشن. ملګرو، تاسو کوئ نو باډي دریم آپشن به ورته انتخاب کړئ. ایوری ون، مای کانټیکټس او نو باډي په نو باډي آپشن به کلیک کړئ. نو ملګرو، اوس چې هر څوک تاسو ته میسیج کوي تاسو به د هغه میسیج ګورئ هم، خو ده ته هېڅ پته نه لګي. مثال دې نفر ما ته میسیج کړی دی، د میسیج ګورم. ګورئ، که دا خبرې زه هم ده ما ته وایس میسیج پرېښی دی، که دا خبرې زه وګورم بیا به هم دی نه وي خبر چې آیا ده زما میسیج تر اوسه کتلی دی یا نه. خو زه به د خبره ما اورېدلې وي، کتلې به مې هم وي، خو هغه ته به هېڅ پته نه لګي. مثال په ډول د دا میسیج ما وکړ، سلام دغه تاسو جوړه کړې ده. مثال دا ډول میسیج یې موږ ته کړی دی. دا ما میسیج دا وبلیده، خو هغه ته به هېڅ معلومات نه وي شوي چې آیا ده زما میسیج کتلی دی او یا نه دی کتلی. هغه به داسې فکر کوي چې زما میسیج تر اوسه ده نه لیدلی. کله چې آنلاین شي زما میسیج به وګوري. خو په دې طریقه ملګرو ډېره زبردست اسانه طریقه ده. نو دا یو ډېر خوندور سیټینګ دی، تاسو هم فعاله کړئ. نو ملګرو، که چېرې د ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.